أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول به د صحت په جامه باندې پټي. د ټول نه مخکې د الله رب العزت نه دا سوال دی چې زموږ څومره اوریدونکي دي، څومره مسلمانان دي، الله رب العزت دې د هغوی ټول مشکلات آسان کړي. چا اولاد نه یا غیره دی الله اولاد ورکی، چا سره مال نه یا غیره دی الله مال ورکی، چا سره مشکلات یا مشکلات دی ولا آسان کی، سو قرضدار الله د قرض خلاص کی، سوک بے گناہ بندیان الله دې د بند خلاص کی، ټول مریضانو دې الله شفای کامله ورکی. دوستانو نن چې زه تاسو ته کوم عمل زبا خیمه دا ډیر بهترین عمل دی او ډیر ناشنا بار بار ازموده عمل دی، خو زما د وظایفو زه د چانه څه غواړم نه، زما د اجازت صرف دا دی چې څوک د دې وظیفې اجازت غواړي نو هغه په کمنټ کې خپل نوم لیکي، نو هغه بیا په خپل ځان د پاره کولی شي، د بل چا د پاره د اعمال کولی شي. نو بس صرف دومره معمولی غونډه کار دی. نو د اولاد د پاره تاسو ته نن وظیفه خم، اولاد الله پاک ډېر لوی نعمت دی او بس چې د چا نه هغوی ته پته ده چې چا اولاد وي نو هغوی ته د نعمت دومره نه محسوسېږي چې دا څومره لوی نعمت دی. نو اکثر اولاد د پاره خلک قسم قسم علاجونه کوي او په لکونو روپۍ مو لګي، کروڑونه مو لګي او مختلف قسم ډاکټري علاجونه او اکسرې د ارسو کی. خو زما دا کومه نقصه چې کوم بتاوس ته خیمه کوم وظیفه بچ برته خیم دا داسې وظیفه ده چې زما په بل چینل باندې تاسو دا وګورئ، دا 8,87,000 کسانو کتلې ده، تقریبا 9 لاک کسانو دا کتلې ده او الحمدلله ډیرو زیاتو خلکو ماته میسجونه کړي، چا د 10 کالونو اولاد نو، چا د 14 کالونو اولاد نو، چا 15 کالونو اولاد نو، او هغوی ماته ویلي دي چې الله رب العزت موږ اولاد راکړو، زموږ حمل ټهراو شو. دا د دې لپاره مې واضح نه دی چې بیخي یو شنډې ښځې د شنډو دپاره هم دی، بعضې وخت کې د ډېر اکثرو زنانو چې کوم دی حمل خرابېږي، بعضې وخت کې په ښځه کې نقصان وي، بعضې وخت کې په سړي کې نقصان وي. نو دا روحاني اعمال چې دي که نه دی کې به دې ته به نه ګورې، بس دا د الله نوم یادول دي، که په سړي کې نقصان وي او که په ښځه کې نقصان وي، بس د اولاد دپاره هغه عمل کول دي. نو دا خبره ذهن وباسئ. بل چې چا عقیده وي یقین وي نو دا کار وکړي، چې چا عقیده او یقین نه وي وایي چې هو دا خو موږ لکونه روپۍ او کروڑونه روپۍ ولګولې او دې سره به ټیک نه شو، د ګوړې سره به ټیک شو، ځکه چې دا عمل تاسو ته دا صرف 3 چکۍ ګوړه ده، 3 چکۍ ګوړه ده. او زما خو ځکه تاسو ته دې پښتنو ته ښیم چې دا ویډیو ما په اردو کې په بل چینل باندې زما زمر ټي وي ZUMAR TV هغه زه کوشش کوم چې تاسو سکرین شاټ هم وخم، په هغه باندې دا ویډیو ما ورکړی ده. نو 8,87,000 دی که 8,88,000 کسانو دا کتلې ده او ما ته داسې نه بیرته ما ته خلک بیا بیرته میسج هم وکړي شکریا ادا کولو دپاره، د دعا دپاره. نو دا وظیفه یاده کوئ، که چا څوک پېژنګلو وي هغې ته وښایئ، که په خپله هم چې خلکو ته دا علاج کول شروع کوئ نو بس د الله طرف نه بس یو خاص رحم دی په تاسو باندې او د هغه یو ثواب بس تاسو کېږي، د الله به در باندې رحم کېږي چې تاسو د خلکو خدمت کوئ. نو راځو د خپل عمل طرف ته چې د چا اولاد نه وي، که هغه په ښځه کې فرق وي که په نارینه کې فرق وي، ډېر اسان عمل، ډېر ارزان عمل، ډېر بهترین او قرآني عمل په خپل هم کولی شئ، بل چاله هم ورکولی شئ. اجازت صرف شرط دا دی چې کوم کس اجازت غواړي کمنټ کې هغه خپل نوم ولیکئ. اوس تاسو زما د وظیفې ته د عمل ته غوږ شئ، هسې نه چې بار بار تپوسونه کوئ یا مانه چې کومه ویډیو ما په یوټیوب باندې ورکړي او په پښتو ژبه کې مو ورکړي او هغه بیا مانه هغې باره کې خلک تپوس کوي او وټساپ یې راته کوي، نو زه د هغې جواب نه ورکوم، ځکه چې زه کوشش کوم چې زما نه یو ټکی هم پاتې نه شي. ساده پښتو کې ورته وایم 3 چکۍ ګوړه به راوالي، 3 ګوړې دا به مخې ته کېدي، وزل با د بسم الله سره لکه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وزل با د بسم الله سره سوره اخلاص وې
سورې اخلاص به داسې وي چې هر ځل به ورسره بسم الله وي. دا چې د وزل وي د درې وانو چکو باندې ګوړه باندې به دم کی چوف به پې وکړي. چې دا د کومې زنانه دپاره وکړه، د کومې زنانه بچي نشته، زنانې په خپل هم کولی شي، بل کس هم وله کولی شي. نو دا د دم کړي، د دې نه به دا یو چکی ګوړه راوالي. کله به یې راوالي چې کله دا زنانه د باندې ماهواري د میاشتې بیماری راشي، حیض پې راشي، او دا هغه حیض نه په کومه ورځ ولامبي، نو د دې نه به یو چکی ګوړه راوالي او دا ګوړه به وځی کی، لکه و حصې به کی. او چې لمبانه راووته نو دا یو حصه به چې کومه ده د یوې ګوړې دا به وخوري. د شپې به د خپل خاوند سره میلاو شي، کوروالی به وکړي. سبا به دا بله حصه وخوري، بل ورځ به بله حصه وخوري. 7 ورځې به دا ګوړه به چې وځی کړې وي، دا یو چکی ګوړه به وځی کي، نو دا به 7 ورځې وخوري. چې 7 ورځې وخوړه صبر به وکړي. که دې میاشت کې د دې اولې ګوړې سره د دې حمل وشو، بیماری بند شوه، امید پیدا شو، نو دا 2 چکی ګوړه به بیا نه خوري. که چېرته بله میاشت بیا هم بیماری راغله، حیض پې راغی، نو بیا هم په دې طریقه چې کله د حیض د بیمارۍ نه ولامبي راوځي، دا 2مه چکی ګوړه به چې کوم دی دا به بیا وځی کي، داسې به هغه وخوري. او په دغه 7 ورځو پورې یو حصه یو ورځ، بل حصه بل ورځ، بل حصه 7 ورځې به دا پوره کړي. که د هغې سره امید پیدا شو، الله رحم وکړو، دا یو چکی ګوړه به بیا نه خوري، ګنې دا 3مه چکی ګوړه چې دا خوري، نو انشاءالله العزیز هغه کسانو چې ځان باندې 10 او 6 لک روپۍ لګولي دي او مختلف حکیمانو له ډاکټرانو له تللي دي، انشاءالله هغه ټول یو طرف ته، او دا 3 چکی ګوړه او د سورې اخلاص دا برکت دا بل طرف ته، د هغې به هېڅ رزلټ نه وي او د دې به بالکل تاسو ته رزلټ ملاویږي. نو دا عمل وکئ. اولاد چې د چا نه وي، د ډېرو زیاتو خلکو اولاد نشته دی او مختلف ځایونو ته ځي او پیسې لګوي، او ډېر پکې ډېر علاجونه پکې ډېر د بې شرمۍ علاجونه دي، وایي کې هغه سړی هم رسوا شي، هغه ښځه هم رسوا شي غریبه. نو بعضې خلکو خو لا وس هم نه کېږي، غریبانان وي. نو د اولاد د نعمت دپاره دا ډېر یو اسان عمل مې تاسو ته وښودو. ما به په خپلو دعاګانو کې لازمي یاد ساتئ، او دا زه چې کوم وظایف تاسو دپاره کوم، الله دې مالم د دې اجر راکړي او تاسو ته دې الله به دې کې شفا واچوي. انشاءالله د بل ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم، د الله په امان.